قومندان صاحب، په لومړي سر کې د غزني امنیتي وضعیت که راته ووایاست، په کوم حالت کې د غزني امنیتي وضعیت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسې د افغانستان په سطح ګورئ، متاسفانه چې د افغانستان د خاوره ملت دښمنانو په دغه اواخرو کې خپل حملات ته په مختلفو ولایتو کې شدت ورکړی ده. د نورو په لمس، د نورو په اشاره، دغه استخباراتي علاقاتو او د مافیایي کړیو په اشاره باندې چې من جمله غزني هم متاسفانه د دوی د دغه نادرسته غیر اسلامي غیر قانوني کړنو متاثر شوی ده. اما خوشبختانه لکه څنګه چې موږ د غزني په ولایت کې تقریبا د درېیم هفته د وظیفه اجرا کوو، فضل خدای دلته د خلکو حمایت له دولت شته، د خلکو حمایت له امنیتي او دفاعي ځواکونو شته چې موږ په مختلفو بخشو کې مشترک پلانونه لرو. ښه هماهنګي شته، ظرفیت شته چې عملا موږ د اندړو، ګیرو، دیکو، قرهباغ خوا کې عملیات لرو چې دښمن په غزې کې ډېر درانه تلفات لیدلي دي. هغه شوم هدف چې دوی د چاردیوال د بیس د سقوط په خاطر درلودو، دغه مخه نیول شوې، دوی د پیشرفت مخه نیول شوې ده. همدا شکل د غزني په ښار کې په نورو ولسوالیو کې، نورو استقامتو کې په فضل خدای امنیتي او دفاعي ځواکونه په ډېر میړانه د خپل خلکو نه دفاع کوي، د خپل دولت نه، بالاخره د خپل خاورې نه دفاع کوي. او انشاءالله دا اطمینان خلکو ته ورکوو چې د دوی هغه کومک او حمایت موږ نقطه د قوت ده، او په ټول قوت به موږ د غزني نه دفاع کوو. او په فضل خدای اوس وضعیت د قناعت وړ ده او داسې خاص د تشویش وړ موضوع نشته. ډېره زیاته مننه قومندان صاحب. د لویو لارو امنیتي وضعیت که روښانه شي، ځکه ډېری موټر چلوونکي شکایت کوي چې په دې لارو کې چې کومې امنیتي پوستې شتون لري، له موږ څخه دوی وایي غیر قانوني پیسې اخلي، چې دا ننګونه همداسې تر اوسه پورې پاتې ده. موږ او تاسو شاهدان یو چې تقریبا یو 2 اونۍ وړاندې دغه لویه لار د 2 اونیو په مخه باندې مسافرینو او موټر چلوونکو بنده کړې وه. ستاسو پلان په دې برخه کې څه ده؟ د کابل کندهار لویه لار او د غزني کابل لویه لاره، تاسو په دې برخه کې کوم پلان ورته لرئ؟ په دې کې زیات شک نشته چې بعضې اوقات په ډېر ټیټه سطحه به موږ بعضې مشکلات لرو، اما دا اطمینان در کوم چې د 3 هفتې نه زیات څه موږ د ترانسپورت زمیني له مسؤلینو او نمایندګانو سره په ارتباط کې یو. هیڅ مورد هم د غزني په ساحه د مسؤلیت کې نه پیدا کېږي چې پولیسو له چا پیسې اخیستې وي، هغه که د پکتیکا په استقامت وي، که د دیک په استقامت وي، همدغسې کابل په استقامت او بالاخره قندهار په استقامت. په فضل خدای دغه موضوع کنټرول شوې ده. هغه کسانو چې په اخاذي لاس او هغه عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي، د دې شي په کلکه مخنیوی شوی. او اوس که تاسې معلومات وکئ، فکر کوم اپډیټ معلومات که واخلئ، انشاءالله دا به درته ثابته شي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس په ډېر میړانه، په ډېر صداقت او په ډېره بېطرفي خپل مسؤلیت په درست شکل ادا کوي. د دغې ناحیې نه چې کوم تشویش، نګرانۍ یا بعضې اوقات مزاحمتونه موجود وو، هغو په کلکه مخنیوی شوی ده. رالو د لوی لارې تامین امنیت په خاطر په دې کې زیات شک نشته چې تامین امنیت د مسیر اشاره علاوه د پولیسو نه نور ځي داخل ارګانونه هم شته، فراتر بعضې نور مسؤلین ارګانونه هم شته. په دغه حصه کې همدا اوس هم د موږ عملیاتونه د څو استقامت نه جریان لري. که خدای کول هغه پلان او برنامه چې د مرکز نه مختلفو بخشو مختلفو ارګانو ته ورکړل شوې ده، د هغه په رڼا کې کوشش به وکړو چې خپل مسؤلیت ادا کړو او د لوی لارې امنیت د دې نه لا هم په ښه شکل تامین شي. ډېره زیاته مننه قومندان صاحب. غزني ته د هر نوي امنیه قومندان لپاره د قیاق دره لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې نږدې 14 ولسوالۍ مطلق یا سقوط دي، ځینې د ښار اړوندو سیمو ته انتقال شوي دي او ځینې یې له امنیتي ګواښ سره مخ دي. له مرکز څخه مو د دې ستونزې د حل لپاره کوم پلان در سره راوړی؟ په دې کې زیات شک نشته چې مسؤل ارګانونه، نظارت کوونکي ارګانونه شته، نه تنها د قیاق دره بلکې د غزني په هر استقامت، په هر نقطه، په هر ساحه کې چې مشکل پیدا شوی ده، موږ لومړیتوب هماغه ځای ده. موږ کوشش کوو چې د غزني په مختلفو نقاطو کې هغه نقطې چې تر تهدید لاندې دي، دښمن دوامداره حملې پرې کوي. د دښمن حملې په ډېر میړانه تر اوسه پورې دفع شوي دي او بیا هم دفع شي. د قیاق دره نه تنها دولت ته بلکې د غزني خلکو ته، مرکزي حکومت ته، ټولو ته اهمیت لري.
همدا شکل د یک په استقامت، د پکتیکا په استقامت، مسیر د اشاره چې د ټولو استقامتو په ارتباط د ښار د تامین امنیت په ارتباط موږ مشخص مشترک پلانونه لرو، برنامه لرو او په دې ځای کې باید دا یو څه وایي چې هغه قومونه او هغه خلکو چې تر اوسه له دولت دفاع کړې ده بیا هم دفاع کوي، حمایت کوي، همکاري ورسره کوي. موږ پر استقامت کې د دوی د همکاري نه منندوی یو. نو هر چیرته چې موږ د هغه پلان او برنامې په اساس بالاخره د خلکو همکاري را سره زیاته وي، کوشش کوو چې هغه مورد ته توجه وشي، نور استقامتو ته توجه وشي. د قیاق دره متاسفانه له ډیرو کلو را په دې خوا له بعضې مشکلات سره مخ وه، اوس آسیب شناسي سوې ده. غیر استقامت باندې هم پلان و برنامه است او په نور استقامتو هم پلان و برنامه است. پولیس په مجموع کې دولت همیشه کوشش کړی چې اعلی سوی یکسان ټول خلکو ته ټول کسان چې په دې غزني کې که اصلي اوسیدونکي دي که نور خلک د کاروبار راغلي د هغوی تامین امنیت د موږ د لومړیتوبونو نه ده او د موږ مسؤلیت او وظیفه ده. قمندان صاحب له تیرو څو کلونو را په دې خوا غزني د هیواد په کچه لومړی درجه ولایت نومول شوی، ولې له بده مرغه باید وویل شي چې امکانات او تجهیزات یې له درېیمې درجې ولایت څخه هم په ټیټه درجه کې دي. تاسو په دې برخه کې له مرکزي حکومت سره دا موضوع شریکه کړې ده یا مرکزي حکومت په دې برخه کې تاسو ته کومې ژمنې درکړې دي او څومره باور لرئ چې دا ژمنې به د مرکزي حکومت له لوري عملي شي؟ په دې کې ځای د شک نشته چې د افغانستان دولت امکانات په کتو سره غزني ته هغه څه چې لازم و تر اوسه پورې ترسره شوي دي. د جلال المآب جمهور رئیس، د ملي امنیت شورا محترم رئیس او د امنیتي دفاعي سکتور مسؤلینو غزني ته توجه کړې ده، په هر عرصه کې موږ اکمال کړي. انشاءالله دغه توانمندي، دغه امکانات، دغه ظرفیت، دغه منګي اوس په امنیتي دفاعي ځواکونو کې شته. د دې نه موږ کوم تشویش کوم مشکل نه لرو، ولې موږ همیشه کوشش کړی ده چې هغه امکانات چې موږ نور هم په وظایفو کې توانمنده کوي او دغه امکانات چې نور هم موږ په خپل مسؤلیتو کې نور تجهیزي اکمالي هغه مو له مرکزي دولت غوښتي دي. مرکزي دولت خپل امکانات په کتو سره هغه کار شکل و موږ ته را رسولي دي. انشاءالله دا امکانات اوس موږ لرو، که د سلاح د لحاظ نه وي، که وسایط وي، که نور امکانات وي چې د غزني د خلکو امنیت وساتو. بالاخره د غزني د خلکو امنیت ته جدي توجه وشي او د دغه په اساس انشاءالله موږ کوم تشویش نه لرو، کوم کمبود نه لرو او دغه شته امکانات هم د درجه ولایت معدل دي. تاسې په دې مطمئنه اوسئ چې د غزني فضل خدای امنیتي دفاعي ځواکونه ښه ظرفیت لري، ښه توانمندي لري، ښه امانګي لري، ښه امکانات لري. د دوی امکانات په کتو سره ته په ډېر ولایت کې شخصا زه ګرځېدلی یم چې وظایف مې اجرا کړي دي، هغه څه چې دلته شته شاید په نور ولایت کې نه. بیا هم د مرکزي دولت توجه ټولو ولایت ته، بیا خصوصا هغه ولایت چې په لوړ تهدید کې دي، دښمن دوامداره تحرکات لري، هغو ته شته او د دغې نه موږ د خپل مشران نه، رهبري د حکومت نه، رهبري د امنیتي دفاعي سکتور نه منندوی یو. قمندان صاحب له تیر یو کال په دې خوا ستاسو په ګډون دا درېیم امنیه قمندان یاست چې غزني ته د ماموریت د ترسره کولو لپاره راځئ. هر امنیه قمندان د ځان او امنیه قمندانۍ د ودانۍ د ساتلو لپاره په لارو کې موانع ایښودلې دي. د اندرابي صاحب په وخت کې د ښار په یو لښتي کې په بشپړ ډول دا په کانکریټ سره بند شو، د ښار د کانالیزاسیون یوه برخه یې زیانمنه کړه. ستاسو پلان په دې برخه کې څه دی؟ یا د دې موانعو لرې کول مو پلان ده او یو بله بدیله لاره ورته لټوئ او که نور څه؟ یو څه اطمینان درکړم چې د غزني په ولایت کې فضل خدای تحصیل کرده روشن فکره طبقه زیاته ده. تاسې د ولایتي شورا محترم رئیس چې رښتیا هم د ولس هغه واقعي استازیتوب کوي، بالاخره همیشه د ولس غږ تر موږ رسولی. مختلفو اقوام و اصناف و اقشار و مشرانو سره موږ جلسات درلودلي. پولیس د خدمت په خاطر ده، پولیس د خلکو د آرامي او آسایش په خاطر ده. موږ کوشش کوو په دغه استقامت کې هغه څه چې د خلکو د مزاحمت او خلکو ته د محدودیت سبب ګرځېدلی د هغو په رفع کولو کې اقدامات ولرو. لکه څنګه چې تاسې شاهد یاستئ چې
د غزني امنیه قمندانۍ ته نوې ودانۍ په نظر کې نیول شوې ده چې هغه مختلف ریاستونه او دوایر شخصي والي صاحب رئیس شورای ولایتي تمام معنا موږ سره همکار دي. کوشش کوو د هغه په جوړولو سره دغه بعضې موانع چې په بعضې نقاط کې ایښي دي هغه موږ پورته کړو او خلکو هغه مسیرونه یا هغه لارې چې بندې دي هغه یې په مخ خلاصه کړو. دا چې زه انشاءالله اطمینان ورکوم د غزني خلکو ته چې موږ به په هر عرصه کې کوشش کوو چې هغه څه وکړو چې د دوی د رضایت او عقلي سبب وګرځي. ولې بیا هم دښمن نامرده دښمن ده، همیشه کوشش کړی چې د ملکي خلک سفر وګرځي، دوی کور سفر وګرځي او په مختلفو طریقو ځان د امنیتي او دفاعي سکتور هغه قرارګاو ته ورسوي چې متاسفانه په دغه تیرو کې هغه کړنې چې دوی کړي دي ډېره کمه فیصدي ضرر قرارګاو ته رسېدلی، ولې زیاته فیصدي زیان و ضرر خلکو ته رسېدلی. نو خلک نه موږ مننه کوو کور ودان بیا مو دې هم وزغمي تر څو دښمن ته داسې یو نقطه پیدا نه شي چې هدف یې قرارګاه وي او د دوی دغه شوم او نادرست عمل په ترسره کولو سره نسبت تر قرارګاه او هم خلک ډېر زیان و ضرر وګوري. د دغه په اساس مطمئنه چې خلک هم د موږ دغه بعضې مسایل موضوعات درک کولی شي او موږ به انشاءالله کوشش کوو چې بدیلې لارې درستې لارې دلته انتخاب کړو تر څو دغه مشکلات حل شي. قمندان صاحب همدا د نوې ودانۍ خبره تاسو وکړه، دا پوښتنه ما وروسته کوله، البته اوس یې کوم دا پوښتنه. دغه تقریبا د دغه کله چې دغه ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل کېده په دې کې وویل شو چې دا به د یو کال په موده کې دا ودانۍ ورغول شي. تقریبا کال هم په پوره کېدو ده. تاسو فکر کوم څو ورځې وړاندې دغې ودانۍ څخه مو لیدنه کړې وه، کارونه یې تر کومې اندازې پورې رسېدلي دي او اوسنۍ کومه ودانۍ چې د امنیه قمندانۍ ده دا په یو تجارتي موقعیت کې قرار لري، آیا دا قمنداني به په مکمل ډول له دې ځای څخه وځي او که به نه کوم بل امنیتي ارګان دلته ځای په ځای کېږي؟ په دې کې زیات شک نشته چې هغه یو دولتي پروژه ده، مشخص شرکت ته قرارداد ورکړل شوی، دا نظارت کوونکي لري. ولې کله چې ما د هغه ځای لیدنه وکړه نور مسؤلین هم را سره وو، فیصدي د کار مطابق قرارداد په مخ تللې ده او کار اوس ښه په شدت جریان لري او دغه اوسنۍ قرارګاه حتما موږ پلان و برنامه ورته لرو د موږ به یا امنیتي اوضاع دلته ځای کېږي یا بل هغه اداره چې د خلکو سروکار زیات وي ورسره خلکو ته کومک شي، بالاخره خلک ډېر زیات په تکلیف نه شي. هغه لرې قرارګاو ته چې روزمره دوی رفت آمد یو مشکل ده، دغه په اساس دغه قرارګاه به یو بل بخش حتما ورکول کېږي، یا به د امنیتي او دفاعي سکتور یو بخش ته ورکول کېږي یا به بل دولتي ادارې ته ورکول کېږي. اما په دغه حالت او وضعیت چې اوس ډېر زیات مدیریتونه ډېر زیات پرسونل په دغه ځای کې شته په دغه حد به نه وي، نو دغه په اساس انشاءالله اطمینان درکوو چې هغه ودانۍ ته توجه شته، کار مطابق د قرارداد ښه په شدت جریان لري او کله چې قمنداني د امنیه هلته انتقالیږي نو حتما نه دغه بعضې موانع او بعضې لارې چې بندې دي دا به خلاصېږي او دغه ځای نه به انشاءالله د خلکو مشکل هم تر ډېره حل کېږي. کور مودن قمندان صاحب د ترور په برخه کې باید وویل شي چې غزني کې 14 کاله کېږي چې هدفي وژنې ترسره کېږي، په دغو کې قومي مشران، مدني فعالان، خبریالان، علما دا تقریبا د امنیه قمندانۍ په 100 مترۍ کې ترور شوي دي. پخوانیو امنیه قمندانانو له ځان سره طرحې راوړې وې، یوه طرحه یې مثال دا ده چې موټر سایکلو په تګ راتګ باندې په دې خاطر بندیز ولګېدی چې د هدفي وژنو مخه ونیول شي، خو له دې سره سره بیا هم د موټر سایکلو تر بندیز وروسته په ښار کې هدفي وژنې ترسره شوې. تاسو کوم پلان ورته لرئ؟ خوشبختانه د کشفي پلانونو او برنامې په اساس په دغه 2 هفتو کې چې زه راغلی یم دغسې کوم واقع د ترور د غزني د ښار په سطحه موږ نه لرو. د دغه نه انشاءالله هغه مشترک کار هغه پلان چې د امنیت ملي او پولیسو له طریقه په کار اچول شوی ده تر ډېره حده دغه مسایل او موضوعات کنټرول شوي دي. د دغه مسئلې د کنټرول په خاطر هماغه د موټر سایکلو بندیز په څنګ کې بعضې نورې پلانونه او برنامې کشفي برنامې موږ په ښار کې پلي کړي دي او په دغه ناحیه کې د خلکو همکاري شته، د ولسونو همکاري شته. موږ بسیار ساعته مشترکې ګزمې، مستقل ګزمې، آني چک پوینټونه، فوق العاده چک پوینټونه لرو، مشترک ګارنیزون لرو او په ډېرو مسایلو موضوعاتو کې انشاءالله 2-3 برنامې هم تر کار لاندې دي
دغو برنامو په پلي کولو سره لکه څنګه چې په دغه 2 هفته کې په فضل خدای په دغه مورد کې د هغه امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه تب تلاش په نتیجه کې موږ کوم واقع د ترون نه لرو ان شاء الله بعد لدی به هم نه لرو. ولې یو څه وایم چې همیشه را پیښه هر واقعه یا هر حادثه چې کېږي امیدواره یې چې دغه دوستان همکاران دغو هغه نتیجې په پیدا کولو سره بالاخره هغه اصلي او واقعي حقایقو ته دوی متوجه شي. حتما بعضی مشکلات به وو، بعضی مسایل موضوعات به وو، ولې خوشبختانه موږ هغه تیر پلانو برنامو ته په کتو سره چې نیمګړتیاوې پکې موجودې وي هغه مشترک ټیم د والي صاحب تر رهبرۍ لاندې بالاخره صاحب شناسي شوي دي. اوس د همغه برنامو د لا غنمندي په خاطر د ښه تطبیق په خاطر د خلکو ښه امنیت په خاطر انشاءالله په مرحله فعال د تطبیق ده او که خدای کول په همدغه رنګ چې د خلکو او د ولسونو حمایت همکاري په هر حالت کې په هر وخت کې مونږ سره وه د دوی دغه همکاري او حمایت سبب د دې کېږي چې دوی یو آرامه او مطمئنه فضا کې خپل یومیه چارې په مخ بوځي او د دغه نه عینه په راتلونکي کې د موږ مشکلات حل وي. قومندان صاحب د خیالي پولیسو موضوع تر کومه بریده مطرح ده او د دې ترڅنګ ډیری وخت پولیس د ماشاتو څخه شکایت کوي چې په غزني ولایت کې کوم پولیس چې شتون لري دوی ته ماشات په وخت باندې نه ورکول کېږي. په دې اړه باندې تاسو څه وایئ؟ زه د غزني په ولایت کې د خیالي پولیسو موضوع په مطلقه توګه ردوم. په فضل خدای دلته خیالي پولیس نشته. دلته پولیس مطابق د تشکیل هغه څه چې ضرورت او نیازمندي ده په مختلفو نقاطو کې ځای شوي دي په ډېر میړانه خپل مسؤلیت وظیفه سرته رسوي او دغسې مورد چې ندرتا تخنیکي مشکلاتو بعضې سرباز به په تیرو کې شکایت درلودو اما د کورنیو چارو وزارت د رهبري د خاص توجه همدغه شکل د زابل د پولیسو په هغه خاص همت او زحمت باندې انشاءالله دغه نه عینه موږ مشکل نه لرو. د موږ د پرسونل معاشات په وخت زمان ورکول کېږي، د موږ د پرسونل عشا او نور حقوق په وخت زمان ورکول کېږي. په هر عرصه کې چې د پرسونل هغه حق او امتیاز هغه د موږ له اولویتونو ده تر څو هغو ته په هغه وخت او زمان باندې په درست شکل باندې رسیدګي وشي. قومندان صاحب، امرین، افسران، دولتي کارمندان او د ولایتي شورا ځینې وکیلان په تورو شیشو موټرو کې ګرځي. له بده مرغه باید وویل شي چې په عامو خلکو دا امر د پلي کېدو وړ دا قانون د ټولو لپاره ده که یوازې د عامو خلکو لپاره؟ که د ټولو لپاره وي بیا نو یاد کسان ولې په تورو شیشو موټرو کې ګرځي؟ موږ یو څه تاسو ته وایو چې په بعضې مواردو کې د موږ شاید بعضې مسؤلین بعضې کشفي بخشونه د هغه خاص وظیفوي محرمیتو او مبرمیت په کتو سره دوی شاید استفاده وکړي. ولې په کل کې تر اوسه پورې موږ داسې مورد او موضوع نه ده لیدلی. انشاءالله بیا به هم توجه کېږي. موږ په خپل ولایتي شورا کې د ملت واقعي استازي لرو، باعزته خلک دي، په تعاون له دولت سره همکار دي، موږ هم تطبیق کوونکي د قانون یو. په ډېر موارد کې چون دغه مسیر د اشاره ده که یو یا دوه یا درې موټر لیدل کېږي په د غزني کې هغه به په مسیر د اشاره کې لیدل کېږي. نور په تعاون معنا نسبت تر هر ولایته په فضل خدای دلته هم د ولایتي شورا وکیلان هم د پارلمان وکیلان او په ټوله کې ولسونه د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاره دي او د دغه نه عینه تر اوسه پورې موږ داسې کوم مورد او کوم شی نه دی لیدلی. بیا هم انشاءالله موږ به دغه مورد ته توجه کوو چې دغه حالت نور هم ښه سي او که چیرې لیدل کېږي په هغې حصه کې به د قانون په رڼا کې موږ خپل اجرات او اقدامات ولرو. د نشه توکو په برخه کې دوې خبرې دي. یو دا چې پولیس یې په د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا باندې پولیس یې په خرڅولو باندې تورن دي او همدارنګه دلته په غزني ښار کې د شامر صاحب او ځینو نورو سیمو کې نشه یي توکي په عامه باندې د توکو په شان باندې خرڅېږي. تاسو کوم پلان ورته لرئ طرحه مو څه ده د نشه یي توکو پر وړاندې؟ متاسفانه افغاني جامعه ده په ډېرو مواردو مسایلو کې خلک بدون له دې چې اسناد او شواهد او مدارک ولري بعضې اظهارات او بیانات لري. ولې زه مطمئنه یم چې د ولایتي شورا وکیل صاحبان د عزت خلک دي، په ټول مسایل موضوعاتو په ټولو جوانب دوی آګاه دي. هیڅ داسې مورد نه پیدا کېږي چې پولیس له دوی سره
حمله شي او بالاخره دوی لخوا خرڅي دا سل په سله کې انشاءالله خپل ولس ته اطمینان ورکوم کوشش کړی چې دوی کنټرول کړو او د دغه نه د مونږ مشکلات حل وي بیا هم اطمینان در کوم چې پولیس یو مقدس ارګان ده په پولیس کې چې هر څوک وظیفه اجرا کوي هغه د وظیفې قدسیت او پاکي ته په کتو سره خپل وظیفه به د قوانینو پر نه کې په ډېر جرأت صداقت او بېطرفي سرته رسوي قومندان صاحب د اخري پوښتنې په توګه باندې دا پوښتنه مطرح کوو د غزني ښار په مربوطه سیمو کې قلعه قاضیه او منګور سیمه کې طالبان پر نا ورځ باندې وشر ټولوي دا موضوع تاسې تر کومه پورې تاییدوئ او زیاتره د ښار مربوط سیمې طالبانو تر واک لاندې دي یو څه اطمینان درکوو چې موږ خواهش له ټولو دوستانو دا ده چې په هر عرصه کې هغه که مشکوک موارد وي که دغسې مسایل موضوعات پیدا کېږي دوی د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه په جریان کې واچوي اما د موږ کړنې او بالاخره د نظارت کوونکي ادارو او مسؤلینو کړنې او بالاخره اجراتو په اساس زه دا یو څه اطمینان درته وایم چې فضل خدای د غزني په ولایت کې امنیتي ساحه پراخه ده خپل خلک خپل هغه عادي او نورماله ژوند نورماله توګه مخ ته بیایي او په دې ناحیه کې کوم مشکل نشته او تر اوسه پورې نه موږ ته څوک شاکي شوي نه مو څوک لیدلی او بالاخره دغه مناطق چې تاسې وښول د موږ کشفي کارمندان شته ولسونه په دغه منطقو کې موږ سره همکاره دي قومي مشران موږ سره همکاره دي دغسې مسایل موضوعات تر اوسه پورې موږ نه لیدلي ولې که بیا هم موږ مربوطه بخشونه په دې ارتباط کار کوي موږ به هغه څه کوو چې د خلکو د هوساینې او ارامۍ په خاطر وي د هغو څه به په کلکه مخنیوی کېږي که هغه باجګیري ده که عشر په نامه باندې ده که زکات په نامه باندې ده د هغو به په کلکه مخنیوی کېږي اما یو څه باید وایي چې طالب همیشه کوشش کړی ده چې عامه خلکو ته د اقتصادي لحاظ نه د مالی لحاظ نه او جاني لحاظ نه زیان و ضرر ورسوي د دوی نه خپل د نورو غیر قانوني منابع او درآمد په څنګ کې خلکو نه که هغه اقتصادي لحاظ نه ضعیفه مي بیچاره مي بعضې باجګیري او بعضې زنګونه بعضې تماسونه ولري ولې په دې مطمئنه اوسئ چې د غزني باعزته خلک د غزني غیرتمن ولس همیشه کوشش کړی چې حق ته حق وایي باطل ته باطل وایي هېڅکله د باطل طرفداري نه ده کړې او مطمئنه یې چې انشاءالله د همدغه ولسونو امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه ښه همغږي همکاري متقابل کومکونه سبب د دې کېږي چې موږ غزني یو امن منطقه پیدا کړو بالاخره مسونه منطقه یې دلته هر څوک ژوند وکولی شي او دلته هغه مضره حشره هغه که په هر نامه باندې بالاخره د موږ خلکو ته زیان و ضرر رسوي انشاءالله دا اطمینان ورکوو چې په ډېر قاطعیت او جدیت به د هغو مقابل کې د موږ برخورد وي ډېره زیاته مننه قومندان صاحب په اخر کې مو د غزني ښار یا د غزني ولایت له اوسېدونکو څخه غوښتنه څه د پیغام ورته ده زه په لومړي قدم کې د غزني د باعزته او شاملور ولس نه ډېره مننه کوم هغه که د هر قوم ده هغه که د هر ژبې ده په ډېر مېړانه د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو حمایت کړی کومک کړي دي امیدواره یې چې دوی بیا هم خپل دغه کومک او همکاري نور هم وسعت ورکړي او په دې د دوی باورمند اوسي چې دغه همکاري سبب د دې کېږي چې موږ یو امن غزني ولرو بالاخره خلک خپل نورماله ژوند په مخ بوتلی شي او هغه مضره حشره چې تعداد ډېر محدود ده هغوی خپل شوم او مغرضانه هدف ته ونه رسي ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ سلامت خوشحاله اوسئ